یو د تالیف دپاره چې مسلمان ته تحفې ورکوي چې مسلمان راواوړي هغه تحفه بیا قبلول هغه ناجایز دي. نبی علیہ السلام به د کفارو ته تحفې ورکولې، کفار یې را اړول، مؤلفة القلوب. نو کفار هم کله داسې کوي چې بعضې مسلمانانو ته چې ضعیف الایمان یې کومکونه ورشروع کړي وایړي. د اکثره نن سبا چې څومره هم سړی تاریخ وګوري، د اسلامي ملکو سرپرستان، د اسلامي تنظیمو سرپرستان دا چې کفارو اخیستي دي په دغه تحفو یې اخیستي دي. اول عنوان د تحفې وي، په دغه تحفو یې روږدي کې وروسته بیا څه شرایط شي ورسره، وروسته بیا ځان نشي تر خلاصولی. دومره ژور پروګرامونه لري دغه موسسې نه دي چې دا ګرځي، دا د موږ په ملکونو کې دا د کفارو موسسې، دا د نه بشریت په حق حیثیت راځي، نه د اسلام په همدردۍ راځي، دا خپل پروګرامونه چلوي. او کفار ډیر پند دغه ته ورکوي، د موسسو ته دغه د لارې نه خلک راړي. یو علاقه کې جماعت امام ته دغه د انجیوز والا خلک راغله روپۍ چې ته امام یې د جماعت په تنخواه تا د کور ګزاره چیرې کېږي، موږ د تا باندې د همدردۍ د بشریت په لحاظ دا کومک در سره کوو، هېڅ نصاب کې مو شرط نه در سره ګدو، په تا کار هم نه لرو، خپل سبقونه ویایه، خو 1000 روپۍ موږ د میاشتې درکوو. 2-3 میاشتې 4 میاشتې په ملا چې تنخواه وخوړه، بیا یې په یغه کلي کې د الجونو مکتب شروع کوو د یو ملک په واسطه باندې. ملا چې مخالفت وکړو، ملک دستي ورته ویل چې دا 4 میاشتې چې تا تنخواه خوړه تا ته روا، اوس چې زه تر اخلم بیا ماته ناروا شوه، پس ملا خوله یې ور ودروله. موږ چې هلته لیدلي دي علما دوی چې په مؤسسو کې اخلي بې شرطه اخلي، ښه تنخواه علماو ته مقرروي. نور خلک چې په مؤسسو کې مقرروي هغه کې شرطونه وي، امتحانونه وي، تنخواه هم ډېره جګه نه وي. دا یې دغه دپاره دغه علما دوی په دغه غټو تنخواو باندې روږدي کوي او خپل کار په کوي. که نور نه وي په هغه علاقه کې د دوی د کار لیار خلاص شي، عالم ذاتي مخالفت نشي کولی. ځکه چې مخالفت کوي دستي عوام ورته جګېږي چې تر اوسه پورې تا تنخواه خوړه، تا ته روا اوس ما ته ناروا ده. بې قیده بې شرطه چې د ملایانو تنخواه هلته 50,000 دوی 25,000 ورته مقرره کړي. بیا ملا نه پیدا کېدو، جماعتونه خړ شو، خدای دې نه خړوي، مدرسې خړې شوې، ټولې د انجیوز په طرف باندې د موسسو په طرف باندې روان شوه چې موږ ته کوم معلومات دي. دلته هم دا موسسې چې لګیا دي کلی په کلی باندې ګرځي، دا د خدای د رضا دپاره هم نه ګرځي، د بشریت په تقاضاو باندې هم نه ګرځي، دا خپل پروګرامونه چلوي. ښځې راباسي د کور نه، په موسسو کې ښځه دستي مقرریږي، نر به په واسطو مقرریږي، خو ښځه دستي مقرروي. ښځو ته تنخواه هم ترې ډېره ورکوي. هلته یو سپین ږیری مولي صاحب چې دا دمونه به یې ډېر کړه، دوی ویلې ما ته به خلک راغله، خو دلته زه په دمو کې ناستم، بیا به بعضې زنانه راغلې وې کور ته، کور نه به راغی هلته به ورغلم، نو یو څو نفرو ته مې تعویضونه وکړي. یو ځوان ده، ډېر ښایسته ځوان ده، وایي ده ته مې ویلې چې تا څه ضرورت ده؟ وایي ده ویلې چې ما سره زنانه ده کور کې، هغې ته ورشه. هلته چې په دا کور ورننوتم، یو سپینه ښایسته ښځه ناسته ده، دستي مې سترګې ټیټې کړې، حیران شوم چې دا اوس غړی لوڅه، مخلوط، سرلوڅ. نو کېناستم چې خورې څه مرض دی ده؟ وایي دې ویلې چې زه مریضه نه یم، زه دغه دپاره راغلی یم که د الجونو مکتب غواړې د الجونو مکتب درته منظور کم، سکول مکتب د الجونو دا درته منظور کم. نو چې پوښتنه مې تر وکړه، هغه ځوان د پشین و، دا جنکۍ د قلعه سیف الله وه، مرکز د اوسېدنې مسلم باغ و. شرط دی بیا دا ده چې دا خبره باید ټیټ کوي خلکو ته، دوی چې نیسي د عهدې دپاره هغه ځوان نیسي چې واده نه لري، او هغه جنکۍ نیسي چې هغه واده شوي نه وي. بیا دوی مرکز د ګزارې خپله دوی ورته متعین کوي چې اوسېږئ به په دغه ځای کې،
مشترک اوسیدن د دې چې هاستل ورته وي دغه طرف ته د خزو اتاقونه دي دغه طرف ته د نرانو اتاقونه دي ځوانان او پیغلې به سرپرسته البته یو ځای وخت سره تیری بیا چې سره ګرځي دا پولیو کې ګرځي چې دا ستنې ورکوي په دا نورو کې ګرځي بیا یو نر او یو جنکۍ دا په دغه هغه کې جی پی ایس کې سره دوه کانټې کړي د دې مرګرچا د دې تعلق پلانکې کوم ځای ته کومه غلې تلاړې پلانکې کومه غلې تلاړې دا دوه بیا البته په پروګرامو کې هم دواړه سره شریکانی په پښتو ځای ته څه ورته وي صرف د زنا اډې خلاصي د فحاشي اډې خلاصي دا روپۍ په دغه ورکوي چې دا زنا عامه شي ځکه دوی په مسلمانانو ترڅو نشي غالبه کېدی چې په مسلمانانو کې تقوا نه ختمه شوې د سید جمال الدین افغاني صاحب تاریخ که موږ تاسو وګورو چې په مصر کې یوه شورا وکړه 40 نفر اول حاضر وو داسې تقریر وکړ چې تقریبا اکثره پکې بېهوښه شوه په 22 مادو باندې اتفاق سره راغی داسې ساده مادي دي چې د موږ تاسو خلک به ساده بولو لمونځ به 15 وخته په جمع وي روزانه به نیمه سپاره قرآن شریف تلاوت کول په تدبر باندې وي د مریض پوښتنې ته به ورځو مریض به پوښتنه کوه د غریب سره به کومک کوه تجاران به دینی تجارت ته سوق کوه خلق به د کفارو د تعلق نه راګرځوه داسې اندازه 21 ماده باندې هغه وکړه یوه میاشت تحریک چې په مصر کې وچلېده په مصر کې په هغه وخت کې د برطانیې امپراتوري و دغه تسلطو وای دغه نمایندګانو یا خپل مشرانو ته ویلې چې داسې یو تحریک شروع ده ساده اسلحه تقوا ده اسلحه تقوا ده په یوه میاشت کې که په 3 میاشتو کې دوی دومره خدمت کړی چې د کفارو اکثره کمپنۍ ودرېدې چې مسلمانانو تجارو د هغو نه خرید بس کړه نو وی ویل که دغه تحریک یو کال پاتې شي دا څه کوي چې مصر د موږ د لاس نه ووت برطانیه به هم د موږ د لاس نه وځي دغه وجه نه هلته زور په حکومت باندې واچوه چې هلته کوم ملګري و د مصران هغه یې شهیدان کړه دی بندي کړه اکثره ملګري سره تیتو پره کړه 3 میاشتو کې دننه ټول کفار تر وډار شو او ویایي ماجسوسان دغه ورته لیکي چې داسې تنظیم شروع ده چې اسلحه تقوا ده روزانه په دین باندې عمل په پایبندي باندې شروع شو په دا یوه میاشت کې د څومره مریضانو پوښتنه کړې د څومره غریبانو سره کومک کړی څومره دا کړي څومره دا کړي د هغه نه دوی داسې متاثره شوه چې دا تحریک په مخ ځي د موږ دسیسې ټولې ختمیږي اوس هغه دغه اکثره هلال احمر ده که دا نور خیریه مؤسسې دي دا مخکې علماو جوړ کړي دغه بنیاد باندې چې د مسلمانانو په خپل منځ کې یو مشترک فند وي د مسلمانانو غریبانو سره همکاري کیږي د کفارو د دسیسو نه خلاص شي حضرت نور المشایخ مبارک په دغه کې 15 کاله سرپرستی کړې ده خدا چې یو کفارو تسلط راغی د مسلمانانو سره تقسیم کړه هغه مؤسسې دوی ته په لاس ورغلې اوس د حکومت د طرف نه دغه مؤسسې په مخ باندې ځي پروګرام اول هغه علماو په دغه نیت باندې شروع کړی و به هر تقدیر د مشرکینو هدیه قبلول د تحقیق قبلول د سودخواره روپۍ دي چې مولوي صاحب ته یې ورکړه سبا ته ولاکه ورته وایي چې سود حرام ده چې یو وارې در باندې وخوړه زهر بیا څه نه شي ویلی احتیاط به یې وي رشوتونه او د دغه نه به ځان ساتي